52م سوال دی چې آیا موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو د بل چا خبرې د پاسه کوي شو؟ جواب: موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو د بل هیڅ چا خبرې نشو د پاسه کولې، بلکې د ټولو د پاسه به د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې، نور د ټول مخلوق خبرې به د دین لاندې. ځکه قرآن مجید په سورۃ الحجرات کې الله سبحانه وتعالى فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ای هغه کسانو چې ایمان راوړي، تاسو د الله او د رسول نه مخکې کیږئ. نو د دې وجنه موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو د بل چا خبرې نشو د پاسه کولې. دغه شان حدیث کې راځي، امام طبرانی رحمه الله دا حدیث نقل کړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. دا الله په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منل کیږي، د مخلوق اطاعت به نه کیږي چې کله د الله نافرمانی. نو د دې وجنه د ټولو د پاسه به د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې. دغه شانتی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي، د دنه یو کس د حج تمتع په باره کې تپوس وکړو، نو د ورته د الله د رسول خبره ذکر کا. هغه ورته وی چې ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنہ خود سي فرمای. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته په غوسه شو او ورته وی فرمایل: یوشکو ان تنزل علیکم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. نږدې ده چې الله در باندې د کانو بارانونه راووري، زه درته د رسول الله حدیث بیانوم او ته ماته د رسول الله د حدیث په مقابله کې د ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ خبرې کې. نو د دې وجنه د هر چا د خبرو د پاسه به د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د پاسه. موږ د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو د بل هیڅ چا خبرې نشو د پاسه کولې.